السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې تر دې دمه روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن اوسیږي. تېر لوستونه مو هم په پوره غور او دقت سره زده کړي وي او د نوي لوست لپاره هم پوره چمتووالی ولرئ. د تېر لوست کورنۍ دنده مو هم په خپلو کورونو کې اجرا کړي وي، ځکه چې د کورنۍ دندې په اجرا کولو سره تاسو کولی شئ چې د هغه تېر لوست په مکمل ډول زده کړئ. او په تېر لوست کې زموږ ستاسو د کیمیاوي تعاملونو ډولونه ولوستل او همدارنګه مو تجزیوي تعامل ولوست. څرنګه چې د تجزیوي تعامل له نوم څخه څرګندیږي چې تجزیوي تعامل هغه تعامل ته ویل کیږي چې دوه یا څو مواد چې یو ماده په دوه یا څو نوو موادو باندې تجزیه او ټوټه شي، د تجزیوي تعامل په نوم یادیږي. یا داسې ویلی شو چې مواد رااخلو، هغه په خپلو لومړنۍ اجزاو باندې ټوټه او تجزیه کوو، دغه ډول تعامل ته تجزیوي تعامل ویل کیږي. تجزیوي تعامل همدارنګه موږ او تاسو په زیاتو برخو کې کتلی شو چې مواد په خپلو لومړنیو اجزاو ټوټه کیږي، لکه د اوبو په برېښنایي تجزیه کې. همدارنګه چې اوبه د هایدروجن او اکسیجن څخه جوړ شوي دي، چېرته اوبو څخه برېښنا جریان تېر کړو نو بېرته په هایدروجن او اکسیجن ټوټه کیږي او تجزیه کیږي. همدارنګه د سیمابو اکساید که چېرته ورته حرارت ورکړو نو هغه په سیماب او په اکسیجن ټوټه کیږي. همدارنګه نور مواد هم کولی شو په خپلو لومړنیو اجزاو باندې تجزیه کړو، چې موږ تاسو د سیماب اکساید په تېر لوست کې رااخیستي وو او هغه مو د حرارت په واسطه په سیمابو او اکسیجن تجزیه کړي وو. نو دې ډول تعاملونو ته تجزیوي تعاملونه ویل کیږي. همدارنګه تاسو ته مې کورنۍ دنده د تجزیوي تعاملونو معادلې درکړې وې. په دې هیله یم چې تاسو خپله کورنۍ دنده په پوره غور او دقت سره اجرا کړې وي. ښه ګرانو زده کوونکو، په تېرو لوستونو کې په 19م لوست کې چې انحلالیت مونږ او تاسو ولوست، او د انحلالیت په لوست کې مو په 41مه صفحه کې تاسو زده کړل چې په 31مه صفحه کې د انحلالیت په لوست کې تاسو زده کړل چې مونږ او تاسو څنګه کولی شو د بورې څخه نمبات جوړ کړو. نو په هغې لوست کې ما تاسو ته د نمبات د جوړولو طریقه ښودلې وه، او په دغه بیکر کې مو چې تار سریح کړی و، په دې بیکر کې مو د بورې غلیظ محلول اچولی و، چې د بورې غلیظ محلول اوس د نمبات په ټوټه بدل شوی ده او د بورې له غلیظ محلول څخه نمبات جوړ شوی ده. نمبات په دغه ډول جوړښت لري چې د بورې له غلیظ محلول څخه منځته راځي او یوه ټوټه یې مونږ په دې ډول له ځان سره لرو. ښه ګرانو زده کوونکو، نو راځو د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې لوست مو د اووم ټولګي کیمیا مضمون د 3م څپرکي موضوع ده، دوهم ډول د تعاملونو جمعي تعاملونه. ګرانو زده کوونکو، زموږ موخه په دې لوست کې دا دی چې تاسو ګران زده کوونکي وکولی شئ د دې لوست تر پای پورې جمعي تعاملونه وپېژنئ چې جمعي تعاملونه څه ته ویل کیږي، او همدارنګه د جمعي تعاملونو هغه معادلې زده کړئ او وکولی شئ چې جمعي تعاملونه په کیمیاوي معادله کې وښیئ. د لوست پاڼه 40مه او لوست مو هم 29م ده. ښه ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې موږ او تاسو د نن ورځې لوست جمعي تعاملونه دي، تاسو به څوک ووایئ چې جمعي تعاملونه کوم ډول تعاملونو ته ویل کیږي؟ آفرین ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې له نوم څخه یې څرګندېږي جمعي تعاملونه د دوه یا څو موادو یو ځای کول دي تر څو نوي مواد د نویو خواصو لرونکي منځته راشي. نو جمعي تعاملونه هغه تعاملونو ته ویل کیږي چې که چیرته موږ او تاسو دوه یا څو ساده مواد سره یو ځای کړو او هغه په
نویو موادو بدل شي چې دغه نوي مواد د لومړنیو موادو سره کاملا په کیمیاوي او فزیکي خواصو کې توپیر ولري، نو دغه ډول تعاملونو ته جمعي تعاملونه ویل کیږي. جمعي تعاملونه هم د تعاملونو یو ډول دی چې موږ تاسو کولی شو د جمعي تعاملونو په برخه کې ووایو چې که چیرته کلسیم اکساید یا اوبه نه رسېدلې چونه راواخلو او اوبه ورته علاوه کړو، هغه په کلسیم هایدروکساید باندې بدلیږي چې معادله یې په دې ډول ده. که چیرته کلسیم اکساید راواخلو او له اوبو سره یو ځای کړو، اوبه ورباندې علاوه کړو، نو په کلسیم هایدروکساید بدلیږي. کلسیم هایدروکساید نو موږ ویلی شو چې د کلسیم او اوبو ترمنځ چې دوه مادې دي جمعي تعامل صورت نیولی دی او کلسیم هایدروکساید یې منځته راوړي دي. کلسیم اکساید یا اوبه نه رسېدلې چونه چې یوه جامده ماده ده، چیرته یې د اوبو سره یو ځای کړو چې اوبه هم مایع وي، نو په دې حالت کې د کلسیم هایدروکساید چې یوه القلي ده اوبلن محلول په لاس راځي. نو د تعریف له مخې موږ تاسو ویلی شي چې د دوو یا څو موادو یو ځای کېدل چې یوه نوې ماده د نویو خواصو لرونکې منځته راشي، دغه ډول تعاملونو ته جمعي تعاملونه ویل کیږي. د معادلې توزین ته که چیرته ځیر شو، نو کلسیم یو اتم تعامل کوونکو موادو کې او په محصول موادو کې هم یو اتم، اکسیجن په تعامل کوونکو موادو کې یو اتم د کلسیم اکساید په جوړښت کې او یو اتم د اوبو په جوړښت کې، په محصول موادو کې هم دوه اتمه، ځکه دغه دوه انډیکس هم د اکسیجن لپاره او هم د هایدروجن لپاره حسابیږي. او هایدروجن په د اوبو په جوړښت کې یا د تعامل کوونکو موادو په جوړښت کې دوه اتمه او د محصول موادو په جوړښت کې هم دوه اتمه دی. نو دغه ډول تعاملونو ته جمعي تعاملونه ویل کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د همدغه جمعي تعامل د اثبات لپاره یو ازمیښت سرته رسوو. په ازمیښت کې ګرانو زده کوونکو موږ تاسو ته بیکر، فینولفتالین، کلسیم اکساید او د اوبو د موادو اخیستلو کاشوغه او همدارنګه ښوروونکې میله دغه وسایل پکار دي. لومړی بیکر موږ ته پکار ده د دغه جمعي تعامل د سرته رسولو لپاره بیکر راخلو او د واشنګ بوتل یا د اوبو بوتل له ځان سره راخلو. همدارنګه کلسیم اکساید یا اوبه نه رسېدلې چونه راخلو او په همدې ډول ګرانو زده کوونکو فینولفتالین یا لتمس کاغذ او یا کوم بل اندیکاتور راخلو، د موادو د اخیستلو کاشوغه راخلو او په همدې ډول د موادو ښوروونکې میله هم له ځان سره رااخلو. لومړی په بیکر کې لږ مقدار اوبه اچوو. کله چې په بیکر کې لږ مقدار اوبه واچوو، بیا وروسته ګرانو زده کوونکو که چیرته فینولفتالین ورباندې علاوه کړو، نو د اوبو رنګ تغییر نه کوي. نو موږ پوهیږو چې د اوبو رنګ تغییر نه ده کړی، یعنی اوبه خنثی دي. خو اوس که چیرته موږ په یو بل بیکر کې اوبه واچوو او بیا وروسته کلسیم هایدروکساید القلي ورباندې علاوه کړو، کلسیم اکساید مالګه ورباندې علاوه کړو چې تر څو
کلسیم هایدروکساید القلي جوړه شي او وروسته فینولفتالین ورته علاوه کړو نو د بیکر د محلول رنګ تغییر کوي. نو کلسیم اکساید را اخلو لږ مقدار او اوبو کې علاوه کوو. کلسیم اکساید جامد د پودر په شکل ده. کله چې کلسیم اکساید په اوبو کې واچوو له دې څخه کلسیم هایدروکساید القلي جوړیږي. کلسیم اکساید مو راواخیستل چې یوه جامد و پودر په ډول اوبو سره علاوه کړل. کلسیم هایدروکساید القلي په دغه بیکر کې منځته راځي. اوس ګرانو زده کوونکو که چېرته په دغه بیکر کې چې کلسیم هایدروکساید القلي منځته راغلی ده مونږ څه پوهیږو چې دا د کلسیم هایدروکساید القلي ده. مونږ د یو اندیکاتور یا د یو ښودونکي په واسطه پوهیږو چې دغه د کلسیم هایدروکساید القلي ده او په دغه بیکر کې د فینولفتالین یو څو قطرې علاوه کوو. ګورو چې د بیکر د محلول رنګ تغییر کوي. کله چې د بیکر د محلول رنګ تغییر وکړي نو موږ پوهیږو چې دا اوس خنثی محلول نه دی بلکې کلسیم هایدروکساید القلي ده چې القلي په القلي کې فینولفتالین بنفش رنګ ځان ته غوره کوي. ښه ګرانو زده کوونکو نو راځو د نن ورځې د لوست لنډیز ته. ګرانو زده کوونکو څرنګه چې نن ورځ موږ او تاسو بیا هم د تعاملونو یو ډول ولوست چې جمعي تعاملونه دي. جمعي تعاملونه له نوم څخه یې څرګندېږي چې د دوه یا څو موادو یو ځای کول تر څو یوه نوې ماده د نوي خواصو لرونکي منځته راشي. دا ډول تعاملونه د جمعي تعاملونو په نوم یادېږي. که چېرته موږ تاسو کلسیم اکساید یا اوبه نه رسېدلې چونه له اوبو سره یو ځای کړو د دوی دواړو ترمنځ جمعي تعامل ترسره کیږي او کلسیم هایدروکساید القلي جوړوي چې دغه ډول تعامل ته جمعي تعامل ویل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د دغه ادعا د ثبوت لپاره یا د دې معادلې د ثبوت لپاره چې رښتیا دغه تعامل سرته رسیږي او یا نه تجربه اجرا کړه. لومړی مو په یو بیکر کې مقطرې اوبه واچوي او د هغې له پاسه مو څو قطرې فینولفتالین اندیکاتور واچولو چې فینولفتالین په اوبو کې خپل رنګ ته تغییر نه ورکوي. موږ تاسو ګورو. وروسته مو په یو بل بیکر کې مقطرې اوبه علاوه کړي او ورپسې مو کلسیم اکساید یا اوبه نه رسېدلې چونه علاوه کړه. د اوبو او کلسیم اکساید ترمنځ کیمیاوي تعامل سرته رسېدلی ده ځکه چې کله چې موږ په نوموړي محلول باندې د فینولفتالین یو څو قطرې علاوه کړي نو د فینولفتالین په دغه محلول کې رنګ ته تغییر ورکړ او بنفش رنګ یې ځان ته غوره کړ چې موږ پوهیږو چې په القلیګانو کې فینولفتالین بنفش رنګ غوره کوي. ګرانو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده به دا وي چې تاسو به همدغه د کلسیم اکساید او اوبو ترمنځ د تعامل معادله چې یوه جمعي معادله ده دا هم په خپلو کتابچو کې ولیکئ او توزین به یې کړئ. او همدارنګه که چېرته موږ ځیر شو د جمعي تعاملونو ډېرې نورې معادلې هم شته لکه د اوبو د جوړښت معادله چې هایدروجن ګاز د اکسیجن ګاز سره یو ځای کوو له دې څخه اوبه لاسته راځي. دا هم یوه جمعي تعامل معادله ده یا یو جمعي تعامل بلل کېږي ځکه چې هایدروجن او اکسیجن سره یو ځای شوي او اوبه یې منځته راوړي چې اوبه کاملا د هایدروجن او اکسیجن د خواصو سره توپیر لري. دا معادله به هم ولیکئ او همدارنګه توزین به یې کړئ. په همدې ډول کې چېرته موږ تاسو نایتروجن ګاز راواخلو او د هایدروجن ګاز ورسره یو ځای کړو نو له دې څخه هم امونیا NH3
ګاز منځته راځي چې دا هم د جمعي تعامل یو ډول یا یو معادله ده. نایتروجن 2 اتومه، هایدروجن 2 اتومه او په دې برخه کې امونیا کې هایدروجن 1 اتوم او هایدروجن 3 اتومه دی. نو دا درې معادلې به چې د جمعي تعاملونو د معادلې دي تاسو به یې په خپلو د کورنۍ دندو په کتابچو کې ولیکئ او همدارنګه توزین به یې کړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ ستاسو د راتلونکي لوست موضوع احتراقي یا د تعاملونه دي یا د سون تعاملونه دي. نو په دې هیله یم چې تاسو په خپلو کورونو کې هم د نن ورځې لوست په پوره غور او دقت سره بیا مطالعه کړئ، زده یې کړئ او کورنۍ دنده یې اجرا کړئ تر څو چې ستاسو دغه د نن ورځې لوست په ښه توګه زده شوی وي. او هم د راتلونکي لوست لپاره چې احتراقي یا د سون تعاملونه دي هغه هم په خپلو کورونو کې مطالعه کړئ تر څو تاسو د راتلونکي لوست لپاره هم پوره چمتو او آماده واوسیږئ. تر بیا چې زه ستاسو په خدمت کې د یو نوي درس په وړاندې کولو سره حاضرېږم، تاسو پر لوی الله سپارم. الله مو مل شه.